السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، نن در سره یو داسې ویډیو شریکوم چې تاسو به هم خوښه شي او تاسو بیا هم قضاوت وکړئ. که چیرته زه ښه وایم نو بیا دغه ویډیو در سره لایک او زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ملګرو، که دغه ویډیو غلطه وه او بیا هم تاسو کولی شئ په ما هم نیوکه وکړئ چې ډېر جاګ دې ووهلو، خو هغه څه به سره وایو، هغه څه به ټولنې ته وړاندې کوو چې حقیقي وي، حقیقت ولري. ملګرو، راځم دغه ویډیو د شهزاد محمدي په اړه مې جوړه کړې ده. ځینې معلومات مې راټول کړي دي، هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. هغه کس چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ښمار بلل کېده، هغه کس چې په 60 اوریزو، 50 اوریزو او ټیسټ لوبو کې د افغانستان په سطحه تر ټولو ډېرې منډې کړي دي، هغه کس چې د افغانستان په ټولو لوبغاړو یا بیټسمنانو کې سټرایک ریټ، اکونامي او ایوریج پورته دی، هغه کس چې په کومه لوبه کې 40، 40، 40، 50 منډې کړي، هغه لوبه په هر حال افغانستان ګټلي، هغه چې د نړۍ په هر میدان کې د ویکټو شاته ولاړ او په پښتو ژبه چیغې وهي، په لیګونو کې پښتو وایي. اوس هم په ټي10 کې یوازینی لوبغاړی همدا دی چې په پښتو ټولې خبرې کوي، هغه کس چې اوس هم په افغاني پاسپورټ خارجي هیوادونو ته سفرونه کوي، خو زموږ ځینې نمر د پښتنو افغانانو ورڅخه دا حق اخیستی، هغه ته مو پنجاپی ویلو، هغه ته مو جاسوس ویلو. ظالمانو، که په کرکټ کې لوبیږي یا نه، ځای جوړیږي یا نه، خو د افغانیت حق ورڅخه مه اخلئ. موږ ته یې په خېټه وزن پورې څه نوموړي هغه څه کړي دي چې د افغانستان او ملت په ګټه دي. نوموړي هغه څه کړي کوم چې د افغانستان او ملت په ګټه دي. افغان کرکټ مینوال یې تل خوشحاله ساتلي او افغانانو ته یې مینه ورکړې. زه نه وایم چې ضرور د کرکټ ته راشي، خو دغونه او تورونه ورباندې مه پورې کوئ. رښتینی افغان او مینې ټوکو ټکالو څېره غنمرنګ شهزاد محمدي یادوم. زنده باد شهزاد محمدي، زنده باد د شهزاد محمدي مینوال. رښتیا هم واقعیت دی، د سپین ږیرو نه چې هم پوښتنه وکړي وایي اوس د کرکټ خوند تللی دی، تورکی پکې نشته. رښتیا خبره ده. ویډیو ضرور در سره لایک. تر بیا د الله په امان.